راځو وسیا هم د اجمن پاروان بهیر کې بلنه وکړو د راډیوي لړۍ څخه محترم رحمت صاحب ته ترڅو د دریځه پورې تشریف راوړي او موږ تاسو ته خپله ترتیب شوې موضوع وړاندې کړي. محترم رحمت صاحب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: كل نفس ذائقة الموت. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو و دې مجلس ته راغلو میلمنو، اولا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ثانیا زه راګرځم خپلې موضوع ته. محترم مسلمانان ورونو، حضرت مولانا احمد سعید رحمت الله تعالی علیه د لقمان حکیم صاحب مبارک یو ډېره عجبه کوړه نقل کوي. هغه دا چې لقمان حکیم صاحب مبارک فرمایي: وایي زه د 4 زرو انبیاء کرامو په خدمت کې حاضر شوی یم، خو د هغوی د ټولو تعلیماتو او ارشاداتو خلاصه 8 خبرې راووتلې، 8 شیان. د هغو 8 خبرو څخه یوه خبره دا ده چې انسان ته همیشه خپل مرګ یاد ساته او د مرګ دپاره پوره تیاري کوه. نو زما د نن ورځې موضوع باندې انشاءالله د مرګ په باره کې. محترمو مسلمانانو ورونو، دا موږ او تاسې چې په کومه دنیا کې اوسېږو، دا دنیا زموږ او ستاسو لپاره وطن اصلي نه بلکې وطن اقامت دی. وطن اصلي زموږ او ستاسو د ټولو لپاره هغه آخرت دی. په آخرت کې به یا جنت وي او یا به دوزخ. په دې دنیا کې الله رب العزت د ازمایش او امتحان کولو لپاره څه مختصره زندګي راکړې ده. نو موږ او تاسې په دې دنیا کې مسافر یو او زموږ او تاسې د زندګۍ سفر په هر وخت کې جاري دی او روان دی. هغه که موږ او تاسې بیده یو او که ویښ یو، هغه که موږ او تاسې ناست یو او که ولاړ یو، هغه که موږ او تاسې په کور کې یو که د کور څخه د باندې یو، هغه پر موږ او تاسې زمانه د یخ تېرېږي که د ګرمۍ، خو موږ او تاسې روزانه خپل مرګ ته نږدې کېږو. افسوس پر دې دی چې موږ او تاسې په دې دنیا کې څومره اوږده امیدونه ساتلي دي، حالانکې مرګ موږ او تاسو ته ډېر نږدې ولاړ دی. هغه زموږ او ستاسو پر امیدو باندې حیرت کوي او خاندي. زموږ او ستاسو پر دماغو باندې دومره غټه پرده غوړېدلې ده چې بلکل یې د مرګ خبره زموږ او ستاسو د دماغو څخه ایستلې ده، حالانکې د الله رب العزت فرمان مبارک دی: كل نفس ذائقة الموت. هر نفس څکونکی د مرګ دی، یعنی هر زوروخه شی به د مرګ د پیالې څخه څکه کوي او د مرګ خوند به ګوري. اوس دا د مرګ خوند کتل یا دا د مرګ د پیالې څخه څکه کول، دا و الله رب العزت ته معلومه ده چې د کوم انسان د مرګ پیاله به خوږه وي او د کوم انسان د مرګ پیاله به ترخه وي. کوم کس چې د دنیا زندگی د الله رب العزت پر احکاماتو تېره کړې وي، د دنیا زندگی د رسول علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم تېره کړې وي، د دنیا زندگی د شریعت په چوکاټ کې دننه تېره کړې وي، د دنیا زندگی د الله رب العزت په اطاعت کې تېره کړې وي، نو د دې انسان هغه د مرګ پیاله به ډېره خوږه وي چې د هغوی څښل به ده ته په ډېر خواږه انداز سره محسوس کړل شي. محترمو مسلمانانو ورونو، کوم کس چې د دنیا زندگی د الله رب العزت پر احکاماتو باندې نه وي تېره کړې او د رسول علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم باندې نه وي تللی او د دنیا زندگی د شریعت د چوکاټ څخه وبلې خواته تېره کړې وي او د دنیا زندگی په لح العب کې تېره کړې وي او د دنیا زندگی په ګناهونو کې تېره کړې وي، نو د دې انسان هغه د مرګ پیاله به ډېره ترخه وي چې د هغوی څښل به دته ډېر مشکل کار وي. خو بیا هم محترمو چار او ناچار به یې خامخا څاکه کوي، که چاته سخته وي که چاته اسانه وي.
محترمو مسلمانانو ورونو، موږ او تاسې دا د مرګ د تیارۍ خبره د نن څخه سبا ته پرېږدو او د سبا څخه یې بل سبا ته پرېږدو. حالانکې ډېر ځله په دې دنیا کې ډېر انسانان په دې انتظار ولیدل شول چې دوی به د غفلت په حالت کې وه، ګناهونه به یې کول، معصیتونه به یې کول، خو دوی به د خپلو ځانونو سره دا ویل چې بیا به وروسته د ځان څخه نیک عمله انسان جوړو، وروسته به الله رب العزت ته توبه کاږم. خو مګر د مرګ د طرفه پر دوی باندې داسې حمله وسول چې دوی ته د نیک انسان جوړېدلو موقع هم په لاس ورنغله. لکه څرنګه چې الله رب العزت په خپل کلام پاک کې په سورة یاسین کې فرمایي: فلا یستطیعون توصیة ولا الی اهلهم یرجعون. چې کله مرګ به دوی ته راسي بیا به دوی ته د وصیت کولو موقع هم نه وي، ولا الی اهلهم یرجعون، نه به دوی خپل اهل ته رجوع کولی شي. که چیرې څوک د کور څخه د باندې وي دننه د راتګ اجازت نشته، که چیرې څوک په کور کې دننه وي د باندې د تګ اجازت نشته، که چیرې څوک په کور کې ناست وي د ولاړې اجازت نشته، که چیرې څوک په کور کې ولاړ وي د ناستې اجازت نشته. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه فرمان مبارک دی، مبارک فرمای: من دخل قبر بلا زاد فكأنما ركب البحر بلا سفینه. که چیرې څوک بغیر د توبې په ګناهونو لړلی، په ګناهونو ککړ، په ګناهونو کې ډوب د دې قبر و دې تورو کنده ته ورغوټه سي، دا داسې دی لکه یو انسان چې ډېر غټ سمندر ته بلا کښتۍ ورغوټه سي. محترمو دا قبر څه د اوبو دریاب نه دی، دا د الله رب العزت د عذابونو دریاب دی. په دې کې به پر انسان باندې ډېر سخت حالات راځي، په دې کې به پر انسان باندې ډېر سخت مشکلات راځي. انسان به د داسې عذابو سره مخ کېږي چې رسول علیه الصلاة والسلام یې فرمایي: ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب امرئ. په دې قبر کې داسې عذابونه دي زما ورونو چې نه سترګو لیدلي دي او نه غوږو اورېدلي دي او نه د انسان په زړه کې د هغه تصور او فکر راغلی. نو محترمو د داسې عذابو دپاره یو څه تیاري کول پکار، د داسې عذابو دپاره یو څه نیک اعمال کول پکار. محترمو مسلمانانو ورونو، د ټوله دنیا دوی اتفاقي خبرې دي. یو پر دې خبره د ټوله دنیا اتفاق دی چې مرګ به ضرور راځي، د دې څخه هیڅوک انکار نه کوي. ګورئ د دنیا کفار او مشرکین، یهود او نصارا د الله رب العزت د وجود څخه انکار کوي، د هغه د رسول څخه هم انکار کوي، مګر خو د مرګ څخه انکار نه کوي. دوهم پر دې خبره د ټوله دنیا اتفاق دی چې د مرګ وخت معلوم نه دی. کیدای شي اوس راسي، کیدای شي ورځ بعد راسي، کیدای شي یو هفته بعد راسي، کیدای شي یو میاشت او یو کال بعد راسي. د مرګ وخت هیڅ چاته معلومه نه دی. محترمو مسلمانانو ورونو، نن سبا سیاسي تحقیقات د کومه ځای څخه تر کومه ځای پورې ورسېدل، ان تر دې چې دوی اوس په اسمانو کې خبرې کوي، د لمر سپوږمۍ او ستورو حالات موږ تاسو ته بیانوي. مګر که چیرې تاسو د یو چا د مرګ په باره کې د دوی څخه پوښتنه وکړئ، په دغه وخت کې بیا تاسو ته جواب نشي درکولی. محترمو مسلمانانو ورونو، راسئ چې د دې مرګ دپاره یو څه تیاري وکړو، او څوک چې په موږ تاسو کې د مرګ دپاره تیاري کوي هغه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام عقلمن کس ویلی دی. ځکه د ترمذي شریف په دې حدیث شریف کې راځي: الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار کس هغه انسان دی چې خپل نفس یې راوګرځوي د خواهشاتو څخه او د مرګ نه وروسته زندګۍ دپاره یې پوره تیاري وکړي. نو محترمو، دا مرګ یو حقیقت دی. په دې دنیا کې چې څومره ظلمونه د یو انسان څخه کېږي، څومره نافرمانۍ د یو انسان څخه کېږي، څومره ګناهونه د یو انسان څخه کېږي، د دې ټولو لویه وجه دا ده چې د انسان څخه خپل مرګ هېر دی. نو زما د بیان خلاصه به هم دا وي چې د مرګ څخه خلاصېدل ناممکنه دي. هېڅوک د مرګ څخه نشي خلاصېدلی، هغه که مسلمان وي که کافر وي، هغه که نبي وي که غیر نبي وي، هغه که نیکبخته وي که بدبخته وي، هغه که مصلح وي که مفسد، خو یو ورځ به د مرګ د پیالې څکه کوي او د مرګ خوند به ګوري. نو محترمو مسلمانانو ورونو، الله رب العزت په دغه لږ خبرو د ډېر عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. جزاك الله خيرا واحسن الجزاء. بارك الله في علمك وفي علمك